دو کارونه دي څه دي اسان دي خو لږ خلک پې عمل کوي. یو دا دی چې یو سړی سبحان الله ووایي لس پیرې الحمدلله لس پیرې الله اکبر لس پیرې د مانځه نه بعد فذلک 50 و 100 باللسان نو دا په ژبه باندې یو نیم سل شو نه زه په لس یو نی کې په لس که بیا هم نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا په ژبه یو نیم سل شو ذهنم بند دی روجې راغستې څو لمونځونه دي د ورځې هر لمانځه نه به چې دېرش پېرې به څو شو یو نیم سل شو که نه نو دا یو نیم سل په ژبه باندې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر دې ته ګوره ډېر به خوشحاله شي. فذلك 50 و 100 باللسان ستاب صحیح شو چې یو نیم سل په ژبه باندې و 1500 في الميزان او 1500 په تله کې دي ودي وي یو نیم سل او تله کې څو حساب شو 1500. څومره اسان عمل دی څومره اسان عمل دی او چې ما ورته یې نه کوو نو څه به الله ته وایو یعنی موږ به الله ته څه عذر پیش کړو چې یا الله د عملونه ګران و یا د نیکیانو د ډېرو نیکیانو ګټلو طریقې نه وي څه داسې ویلی شو الله ته نه شو ویلی. ښه نو بل بیا واله ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه کله چې د شپې وده کېږي نو 40 شپېرې الله اکبر ووایي 3 شپېرې الحمدلله ووایي 3 شپېرې سبحان الله فذلك 100 باللسان په ژبه باندې څو شو سل شو دا خو واضح که نه 500 شو ولې سل شو نه نه دا نور یو نیم سل حساب کړو دا شپه کې یو پیر دی نو چې ته شپې وده کېږي دا ذکر به ووایي او دا ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمې رضی الله عنها هغې ته هم ښولی کله چې هغه راله خادم یې غوښتو یا رسول الله موږ له به کوم یو خادم راکړه د کور کارونه ډېرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر وښو. دا په ژبه باندې دي 1000 في الميزان او په تله کې زر دي. اوس دا معمولي عمل دی څومره لوی اجر پې میلاوي. اوس صحابه کرامو ناشنا تپوس وکړي چې قالوا یا رسول الله ای د الله پیغمبره کیف هما یسیر ومن یعمل بهما قلیل. دا ښکلی سوال دی یا رسول الله لکه څنګه لږ عمل دی اسان عمل دی او عمل کوونکي پې لږ دي اوس دا ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي یأتي احدکم يعني الشیطان فی منامه کله چې تاسو کې یو سړی وده کېږي نو شیطان وله راشي فینومه قبل ان یقوله نو د دې ذکر د ویلو نه مخکې به د باندې خوب راولي ذکر به د نه څه شي پاتې شي ما دا ویلو ما شیطان هرس کوي چې تا نه ستا خیر کوم څه کې ستا خیر د نه هېر کړي دېس ګور دی نه هېر کړو ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها الله أكبر دي سوسو بيري من سره شوي وتاسو به إن شاء الله زمانه دیندار یې ښه به تاسو سره به نه شي خو ما سره به شوي دي چې مانځه نه بعد به ته ناستې اراده به دي چې ذکر اوسکار هلکه هغه پلانې دې چیزو ذکر پاتې شو ته به لاس برابر کړي سبحان الله اګاډه کې زما غلط ودرولې دې چې اګاډه وګورو ته به لاس برابر کړي سبحان الله ملګری کې دي چې جومات نه وتی بهر انتظار کوي او دومره خبرې به ته راولي هغه ذکر او اذکار به د باندې پاتې کړي. ښه دا خو صرف دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه ذکر کړو دقې د شیطان طریقه ده همیشه دا د شیطان طریقه ده چې کم کار کې ستا خیری په هغه کار کې به د مصروفه کې څه به درته رایاد کړي یا به د نه دا کار هېر کړي. درس له ځي دا هو هغه پلاني سره ملاقات
هغه بیمار تپوس د هغه فلاني خپلوان تپوس بیا به خفه شي او دغه مخادیانو دا قصې به د درس ټیم نه راواچي. ځکه زه اکثر دې ملګرو ته وایم هم د درس ملګرو ته موږ دا خبره بار بار کړې ده، په مخ هم کړې ده پوهانه، او کوي په دې کې چا نه حیا نه کوو چې هغه هم ډېر لږ دي چې د درس له خپل قیمتي وخت ورکوي، لږ دي. دلیل په هغې باندې دا دی ته په یو کار راپېښ که په دغه ټیم کې دی دې بیا درس له لاړ شي. زما دا خبره غلط ده؟ ته په یو کار راپېښ که دغه ټیم کې ځه، کوم ټیم چې د ده د دنیا وي دغه ټیم کې په یو کار ورواړو پرېږدي، دنیا پرېږدي نه. لکه اوس سهار کمپنۍ ته ځي که نه، ته ورته سهار کې ټلیفون کوې، ملاقات کوې، پیاله چیس کو، که الټې درته لا بدې رېدي ونیږي مړ وره کېږي دا چي ټیم دی. ښه بیا ورته د ماسخوتن درس دی لکه مثال، یا ماښام درس دی، یا مازدیګر درس دی، درس نه 5 منټه مخکې ټلیفون زه درځم چیس کو، راشه راشه زه به بس کړو ځه. ښه بیا وروسته لکه ته درس کې نه بس میلمه راغی. مطلب دا دی چې دا دین دا که یو ټیم میلاو شو، طبیعت مې برابر و، دا پکې هم ده، که طبیعت مې برابر و، په سر مې بوج نه و، ښه چورته کې وم او ښه برابر ومه او څه کارونه نه وو، نو بیا به وروره دین له ټیم ورکړو. دغه شان بس د مانځه سره کوي چې کومه ورځ داسې څه کار ماري نه وي که نه، او څوک ورسره خوا کې نه وي چې ګپ شپ ولګي، بس دی به روان شي، سپینه ټوپۍ به ور واچي یا به رومیال د سر نه تاو کړي، څه در روان دی مانځه له. نور معمولي دغه ټیم کې هی ډېر څه پې مه راپېښ کوه، یا ډېر غټ کارونه ورته مه کوه، صرف ورته یو کس ته دا ووایه وایي ده ته په ایمو باندې کال وکړه او د دې سره خبرې لږې اوږدې کړه، بیا دې مانځه له لاړ شي. راځي چې کومې خبرې کوم زما د خبرې لږې سپینې سپینې، خو په دې به خفګان ته ضرورت نه، حقیقت حقیقت دی. صرف ورته په ایمو باندې ټلیفون وکړه دی دې بیا مانځه له لاړ شي. زه ټول نه یادوم، شتي هغه د الله هغه بندګان شتي چې هغوی اصل وخت د الله بندګۍ له ورکوي، او د هغوی چې کوم مصروفیات دي، دنیا د غم خادي هر څه، هغې له ځان له یو ټایم ټیبل جوړ کړی دی. نور چې کوم عبادت دی دا خو دی که مرم او که چوم دا به کومه. نو شیطان ډېر هیرسناک دی، ګورې ډېر هیرسناک دی چې په موږ باندې د خیر کارونه څه کړي، ګډوډ کړي. مقابله ورسره کوو، ګورې یعنې معمولي خبره ته راواچوي، ته د خیر کار پرېږدي.